کله چې یو سخت حالت در باندې راشي، زړه دې تنګي، نور مشکلات لري، غمجن خپي یا حالات داسې چې زړه دې پکې په تنګي، فکر کې چې ټول ژوند نو همدا ده، همیشه به همداسې او ټول ژوند ته د زړه را تنګ شي. خو ته پوهېږې چې له هر تنګسیا وروسته هوساینه شته، له هر مرض وروسته حتما روغتیا شته ده، له هر سختۍ وروسته اساني شته ده. ځکه الله پاک فرمایلی چې ان مع العسر یسرا، له هر سختۍ سره سره اساني شته ده. الله پاک د قران کریم په یو بل آیت کې فرمایي چې لترکبن طبقا عن طبق، تاسې به الله پاک د ستاسې حال له یو حالت نه بل حالت ته بدلوي. یعنی د حالات ټول موقتي دي، زړه ورته مه تنګوه، مشکل دومره مه جدي کوه چې فکر کوي ټول ژوند دې بس شو او همدا ده. نه، دا حالت دې بدلیږي. الله پاک ستا حال له یو حالت نه بل ته حتما بدلی. خو با سعادت او خوشبخت انسان هغه ده چې په هر حال کې د الله پاک سره پاتې شي، هم د تنګسیا په وخت کې، هم د سختۍ په وخت کې، هم د خوشحالۍ په وخت کې، او هم د غم او خفګان په وخت کې. د ستا د زړه واک الله پاک سره دی. ان الله يحول بين المرء وقلبه، او الله پاک د انسان او د انسان زړه ترمنځ حائل دی. یعنی ستا دا یو حالت بل حالت ته بدلولی شي. چې کله ستا زړه د الله پاک په واک کې، نه زړه خو حالت لري، یو حالت نه بل ته بدلولی شي. که سختی در باندې راغلی، که تکلیف در باندې راغلی، الله پاک ته ورستون چې مراجعه ورته وکړه، زارۍ ورته وکړه، ستا حالت بدلولی شي. السلام علیکم.